دې ملګري ته الله رب العزت د دې وظیفې په برکت سره په 5 ورځو کې دنه نوکری ورکا. حالان کې 15 میاشتې وشوې چې بهر ملک ته تلو او نوکری ورته نه ملاوي ده. نو کله نه چې دا وظیفه شروع کا نو په 15 ورځو کې دنه ورته الله رب العزت نوکری ورکا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې سایت کې تاسو ته دا سکرین شاټ ښکاري. دا یو ملګری میسج ما ته را رسیدلو چې زه په بهر ملک کې پاتې کېږم او زما 15 میاشتې وشوې چې زه بهر ملک ته راغلی یم او نوکری راته نه ملاویږي. ډېر ورپسې ګرځم خو لیکن نوکری راته نه ملاویږي. وایي څه وظیفه راته راکړه. نو ما ورته وظیفه ورکړه. اب بالکل اسان ترین وظیفه د هغه زه تاسو ته هم دلته انشاءالله اوس بیانوم. نو کله نه چې دغه ملګري دا وظیفه شروع کړه نو په 15 ورځو کې دنه ورته الله رب العزت نوکری ورکړه. هغه میسج ما ته بیا راورسېدو چې الحمدلله دغه وظیفې په برکت سره ما ته الله رب العزت نوکری راکړه او نن وی پکې کار ته هم تلو. نو زموږ عزتمندو دغه وظیفه زه دلته تاسو ته هم بیانوم. خو ګورئ سپیشل دعاګانې به راته کوئ او ویډیو به هم د ثواب په نیت باندې ډېر شیر کوئ ځکه چې نن سبا ډېر زیات ملګري بېروزګاري دي، نوجوانان پریشان دي. وایي نوکري راته نه ملاویږي، جاب راته نه ملاویږي او ډېر زیات پریشان او در په در باندې ګرځي. زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې چې زه تاسو ته دا کومه وظیفه بیانوم که نه کومه چې ما دې ملګري ته ورکړې وه، که دا وظیفه تاسو شروع کړه او په دې باندې تاسو عمل وکړو صحیح طریقې سره تاسو دا شروع کړه نو انشاءالله د الله تعالی نه مې پوره امید دی چې زره تر زره به تاسو ته نوکري میلو شي. ټیک شو جي. وظیفه بالکل اسان ترین وظیفه ده. غوږ ورته تاسو کېږدئ. وظیفه څه ده زموږ عزتمندو؟ صرف 2 ټکي دي. اول یو دی یا وهاب او بل دی الله الصمد. صحیح شو؟ یا وهاب او الله الصمد دا دواړه چې دي که نه د مازیګر موز دا دواړه به تاسو یو سل یو وارې وایي. ښه یو سل یو وارې 101 مرتبه. یا وهاب به د مازیګر موز نه پس تاسو 101 مرتبه وایي. یو سل یو وارې به یا وهاب د مازیګر موز نه پس تاسو وایي او الله الصمد دا به تاسو د ماښام موز نه پس تاسو یو سل یو وارې وایي. دواړه یو سل یو وارې دي. صحیح شوه؟ دې نه علاوه په ټوله ورځ کې زیات نه زیات لا حول ولا قوة الا بالله او استغفر الله دا دواړه چې دي کم از کم یو 1000 پیرې برابر وای. 1000 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله وای او 1000 پیرې استغفر الله سره لازمي نه دي دونه، خو کم از کم چې دونه کدی نه زیات ویل شي خو ډیره په زیاته خوي زما عزتمندو. خو چې کم از کم یو 1000 پیرې خامخا وي په ټوله ورځ کې لازمي نه ده چې په یو ټایم کې برابر کوي. س اوس وای سرستو نو په ټوله ورځ کې دا 1000 پیرې برابروي. 1000 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله، 1000 پیرې استغفر الله او مازیګر موز نه پس یا وهاب یو سل یو وارې او ماښام موز نه پس الله الصمد یو سل یو وارې او دین علاوه 2 خبرې وسره نورې دي. هر قسمه ګناه نه به ځان ساتئ تاسو او د منځونو وسره پابندي بالکل لازمي ده. دا ولا شرط دی. کچری مونږ وسره نه کوي کنه بیا مو وظیفه کار نه کوي بلکې بیا یو وظیفه هم کار نه کوي. زموږ عزتمندو کچری د مونږ پابندي نه کوي. هر وظیفه چې تاسو کوي کنه هغه د لپاره مونږ شرط دی. زموږ عزتمندو نن سبا اکثر خلک وایي مونږه وظایف ډیر زیات کوو خو لیکن کار مونږ نه کیږي. نو ولې نه کیږي؟ وجه څه ده چې وسره ګناهونه هم کوي او د منځونو پابندي هم نه کوي. دا څومره چې هم وظایف دي کنه زموږ عزتمندو د لپاره دا 2 شرایط دي. یو د هر قسمه ګناه نه ځان ساتل دي او دویم د منځونو وسره پابندي ده. کچره یو انسان د ګناهونو خو ځان ساتي خو لیکن د منځونو پابندي نه کوي وظیفه به بیا هم کار نه کوي. او کچره انسان د منځونو پابندي کوي خو لیکن د ګناهونو ځان نه ساتي بیا به وظیفه کار نه کوي. څومره چې هم وظایف دي کنه دا دواړه شرایط په سره یو به د منځونو پابندي کوي بل به د هر قسمه ګناه نه ځان ساتي. نو بیا تاسو کوئ وظایف چې کوم وظیفه تاسو کوئ کنه ان شاء الله هر وظیفه به ان شاء الله بیا تاسو ته فائدہ درکړي. په دنیا کې هم فائدہ درکړي، په آخرت کې هم بیا ان شاء الله فائدہ درکړي. او کچري تاسو ګناهونه ځان ساتئ د منځونو پابندي کوئ. نو زموږ عزتمند امید دی چې انشاءالله په وظیفې باندې به تاسو پیښ شوي یئ. که بیا هم پکې تاسو ته څه مسلې مختصرې درته وایم مازدیګر مونځ نه پس یا وهاب یو سل یو وارې ماښام مونځ نه پس الله الصمد یو سل یو وارې دواړه یو سل یو وارې دي او ټوله ورځ کې
لا حول ولا قوت الا بالله یو زر پیری برابروي او استغفر الله دا ورځ کې تاسو زر پیری برابروي نو ان شاء الله هر قسمه مشکل بس تاسو د الله رب العزت په فضل او کرم سره ختميږي هر قسمه پریشانی به ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره ختميږي کچره تاسو بے روزګار رہی الله تعالی به ان شاء الله کل روزګار در نصیب کی که تاسو غواړئ چې موږ ته د سرکاري نوکری ملو شي نو که دا وظیفه وکړئ کنه او ورپسې د سرکاري نوکری ملاوېدو دپاره دعا وکړئ ان شاء الله سرکاري نوکری به درته ملو شي او که بل یو مقصد دپاره تاسو کوئ کنه نو نور مقاصدو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ خو کوشش به کوئ چې په دې باندې به عمل کوئ او ویډیو به ډیره شیر کوئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله پامان